د مزار جوزجان عمومي سړک د جوړېدو او رغونې چارې چې له 1 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري په چټکۍ سره دوام لري. د پروژه د خلکو لپاره یو مثبت او ګټور اقدام بلل کیږي. د مزار شریف ښاروالۍ څارونکی انجینر چې د یادې پروژې د کارونو څارنه کوي ټینګار وکړ چې دغه سړک باید د قرارداد د شرطلیک او معیاري اصولو له مخې جوړ شي او دوی په دې برخه کې اړوند قراردادي شرکتونو ته لازمې لارښوونې هم کړي دي. طول سرک است بیش از 1500 متر است که در دو لاین هم لاین جنوبی و هم لاین شمالی از این سرک حرید میشه به طول 7.5 متر و فعلا شما کار عملا که میبینید در حال ساختن جویچه هستند. سمت شمالی از این ما تکمیل کردیم پیش از و در کل گفته میتونیم که پیشرفت جویچه تا الان بالای 70% پیشرفت داشتن. له بلې خوا د یادې پروژې د قراردادي شرکتونو سیمهیز مسؤلین ډاډ ورکوي چې د سړک جوړول به د شرطلیک او د قرارداد له مخې په اساسي او معیاري بڼه ترسره شي او دوی هڅه کوي څو د پروژې کارونه په عادي ډول پر مخ یوسي. ما 120 نفر در بخش‌های مختلف که عبارتند از کندانکاری جویچه‌های سرک است و کانکریت ریزی است، سیمتابی است، قالب‌بندی است و همچنان مدت این پروژه که برای ما تعیین شده 6 ماه کاری برای ما وقت دادن. ما کوشش میکنیم که بعد از این بخیر 6 روز 2 شیفت کار شروع بکنیم بعد از خلاص شدن جویچه های سرک. ورته مهال یو شمېر خلک د مزار شریف ښاروالۍ له هڅو څخه چې د خلکو ټولنیزو ستونزو د حل لپاره یې ترسره کوي ستاینه کوي او دغه پروژه د ښاري زیربناو د پراختیا لپاره یو مهم ګام ګڼي. ما از شهرداری خیلی خوش هستیم. ما خودیم هم دریوری موتر کلان هستم، جغل و چیزای موادای چیز ما میرسانیم انشالله که انشالله کارم به شدت و چیز پیش رفته رئیس بخیر انشالله که خیلی خوش هستیم و شکر الحمدلله کار جریان داره. بیکار 20 نفر پرسنل کار میکنیم. خیلی از دولت راضی هستیم. ټاکل شوې ده چې دا پروژه به د 1 کیلومتر په اوږدوالي سره په معیاري او استاندارد ډول پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او مسؤلین هڅه کوي څو یاده پروژه تر ټاکلي وخت مخکې بشپړه کړي.